السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی لو منطقوګاتیف او. په دې درس کې دا به تشریح کوو چې او څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي. ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. او د او کلمې اصلي معنا چې دی یعنی چیرته. او معنا چیرته. دا یو سوالیه کلمه ده. کله چې یو چا نه یو سوال یا یو پوښتنه کوو په هغه وخت کې موږ او استعمالو. لکه یو چا ته وایو چې مثلا دغه ځای چیرته دی، یا مثلا ګاردنو چیرته دی، یا همداسې نو د کوم یو ځای پوښتنه کوو یا د یو شی پوښتنه کوو، نو په هغه وخت کې چیرته لپاره او استعمالو. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. او est-il caché؟ او est-il caché؟ او est-il caché؟ هغه چیرته پټ شوی دی. Il est caché derrière l'armoire. Il est caché derrière l'armoire. Il est caché derrière l'armoire. هغه د المارۍ شاته. یو پوښتنه مو کو یو چا نه، هغه چیرته پټ شوی دی. هغه المارۍ شاته پټ شوی دی. Où sont-ils allés؟ Où sont-ils allés؟ Où sont-ils allés؟ هغوی چیرته تللی دي. هغوی چیرته تللی دي. Ils sont allés au cinéma. Ils sont allés au cinéma. Ils sont allés au cinéma. هغوی سینما ته تللی دي. یا هغوی سینما ته تللی دي. کله چې په او باندې یوه جمله سوالیه شي نو دلته چیرته معنا ورکوي. نو لازمي ده چې په ځواب کې به د یو شی یا د یو ځای نوم اخلو. لکه په لومړۍ جمله کې ارموار، دویمه جمله کې سینما. همداسې په ټولو جملاتو کې. Où les enfants sont-ils allés؟ Où les enfants sont-ils allés؟ Où les enfants sont-ils allés؟ ماشومان چیرته تللی دي. ماشومان چیرته تللی دي. Ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. هغوی مکتب ته تللی دي. Où habite-t-elle؟ Où habite-t-elle؟ Où habite-t-elle؟ هغه چیرته اوسیږي. هغه چیرته اوسیږي. Elle habite en France. Elle habite en France. Elle habite en France. هغه په فرانسه کې اوسیږي. Où est la gare؟ Où est la gare؟ Où est la gare؟ یعنی گار یا ترین سټیشن چیرته دی. Tout près d'ici. Tout près d'ici. Tout près d'ici. یعنی دې ځای ته ډېر نږدې دی یا دغه ځای نه ډېر نږدې دی. Où allez-vous؟ Où allez-vous؟ Où allez-vous؟ Où allez-vous؟ تاسو چیرته ځئ یا تاسو چیرته روان یاست. Nous allons à la gare. Nous allons à la gare. Nous allons à la gare. مونږ ګار یا ترین سټیشن ته ځو یا مونږ ګار یا ترین سټیشن ته روان یو. D'où viens-tu؟ D'où viens-tu؟ D'où viens-tu؟ ته له کوم ځای څخه راغلی یا ته له کوم ځای څخه ای. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'Afghanistan.
je viens d'Afghanistan زه له افغانستان څخه یم یا زه له افغانستان څخه راغلی یم یعنی زه له افغانستان څخه یم. Où sont passées mes lunettes? Où sont passées mes lunettes? Où sont passées mes lunettes? یعنی زما عینکې چیرته تللی دي یا زما عینکې چیرته دي. Où est-ce que vous aimez voyager? Où est-ce que vous aimez voyager? Où est-ce que vous aimez voyager? تاسو چیرته سفر کول خوښوئ. Où aimez-vous voyager? Où aimez-vous voyager? Où aimez-vous voyager? تاسو چیرته سفر کول خوښوئ. د دې دواړو جملو په منځ کې فرق دا دی چې ما مخکې درسونو کې هم مې دا تشریح کړی دی. کله چې فعل مخکې کوو او ضمیر وروسته کوو جمله سوالیه کوو لکه دا دریم مثال او aimez-vous voyager دا ډیر ادبي یا لونګاژ فورمل یا لونګاژ ستونو کې راځي. او دا دویم چې دی او est-ce que vous aimez voyager تاسو چیرته سفر کول خوښوئ. دا چې دی په دغه وخت کې اسکو راغلی دی او څخه وروسته اسکو راغلی دی او ضمیر دی فعل دی. نو کله چې په یو جمله کې اسکو راشي نو دا یو لونګاژ کوغونکی راځي یعنی لونګاژ فورمل یا لونګاژ ستونو کې دا نه راځي. Où se trouve le cinéma? Où se trouve le cinéma? Où se trouve le cinéma? سینما چیرته دی یا سینما چیرته موقعیت لري. Se trouver دا یو فعل دی. Se trouver معنا situer یعنی se situer یا se trouver یعنی په یو ځای کې موقعیت کېدل یعنی یو شی په کوم ځای کې موقعیت لري نو په هغه وخت کې مونږ دا دوه فعلونه استعمالو se trouver او se situer. لکه په دې مثال کې ویل چې مثلا où se trouve le cinéma یعنی سینما چیرته موقعیت لري یا où se situe le cinéma سینما چیرته موقعیت لري. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکي درس کې یا په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ویډیو هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي او تاسو ویډیو ووینئ او ویډیو څخه استفاده وکړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.